د یکشنبې پر ورځ خلکو د فرانسې د ولسمشریزو ټاکنو په لومړي پړاو کې رایې واچولې. ولسمشر فرانسوا هولانډ او مهمو کاندیدانو لکه ایمانوئل ماکرون او مارین لاپن هم رایې واچولې. امنیت او په فرانسې کې ترهګر بریدونه هغه څه دي چې د شنونکو په اند د رایې ورکوونکو پر انتخاب اغیز کولی شي. د شنبې پر ورځ د امریکا په ګڼو ښارونو کې پوهانو او فعالانو د ساينس یا علم لپاره لاریونونه وکړل. لاریون کوونکو وویل دوی په واشنګټن کې د نوې ادارې له لوري پر شواهدو ولاړو واقعیتونو ته د نه درناوي پر ضد او د ساينس په حق کې راوتلي دي. او په تایلند کې بزګرانو د ټریکټورونو ځغل سیالي کړې ده. د یکشنبې پر ورځ په دې کلني ځغل کې ګڼو بزګرانو برخه واخیسته.